لکه بسترګو چې تیاره او رڼا نه پیژني، لکه بسترګو چې تیاره او رڼا نه پیژني، هغه بړوند وي پیغمبره چې تا نه پیژني. ستا د شخصیت نعم البدل به پیدا نشي، سوار له صدای تیر شو خو بل به پیدا نشي. السلام علیکم ډیرو ګرانو خاغلو ګلالو کتونکو، د خیبر ستوري پروګرام کې خپل درون خوږ ژبې شاعر او استاد شاعر لیاقت تصور صاحب مونږ سره ملمه دی، هغې ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایي. ډیر زیاته مننه خاکی جان، خوشحاله اوسئ. ستاسو د ټول ټیم د خیبر اواز او بیا ستاسو د پروګرام د خیبر ستوري ډیر زیاته مننه کوم چې موږ له دا مقرره کړه او سټوډیو ته راغوښتو او خپل احساسات خپل تاثرات تاسو ته دررسو. ډیره مننه. د شپږو کتابونو خالق لیاقت تصور صاحب چې تاسو ته د یاد وي چې 2 کتابه چاپ دي او 4 لا ناچاپ دي. ناچاپ شوي کتابونو کې یو کتاب د نثر دی، نور 3 د شاعرۍ دي. یو لومبی کتاب په 2006 کې چاپ شو آینه کتاب، بیا ورپسې 2015 کې 16 کې جی وزر کتاب چاپ شوی دی. تصور صاحب نه به مونږ خصوصي راغوښته دی، ډیره مننه کوو چې په ترنم کې به نن مکمل غزل په ترنم کې اورو. تصور صاحب څه ډالۍ کوي راته؟ ډیره زیاته مننه کوم خاکی جان. ما سره خو فکر ما خو یې نه ته معنا د 20 سوالونه کې خو د کوم بجې منځ کې به وختونه دی وکړو، نو دا کار دی ډیر زیات آسان کو. ښه جی ښه. تاسو ته به ترنم کې کلام موم ان شاء الله جی ارشاد یله چې تاسو به خوښه کوي چې دا چې د رانجرا بهیدل دي، دا چې د رانجرا بهیدل دي، دا دې جوړ جانان پسې جړ دي، دا دې جوړ جانان پسې جړل دي، دا چې د رانجه ټکی د غزل میں زکتت خکاری، ټکی د غزل میں زکتت خکاری، ټکی د غزل میں زکتت خکاری، دا پریران وخ کې سسیدلی، دا پیران وخ کې سسیدلی دی، دا دې جوړ جانان پسې جړلی دی، دا دې جوړ جانان پسې جړلی دی، دا چې د رانجه مونږ په محبت کې ځان ته نه ګورو، مونږ په محبت کې ځان ته نه ګورو، مونږ په محبت کې ځان ته نه ګورو، هر څه مو دې لوبه کې بایلولی دي، هر څه مو دې لوبه کې بایلولی دي، دا دې جوړ جانان پسې جړلی دي، دا دې جوړ جانان پسې جړلی دي، دا چې د رانجه ستورونه او سورونه تپوس وکړه، ستورونه او سورونه تپوس وکړه، ستورونه او سورونه تپوس وکړه، دوی مې حالتونه ټول لیدلي دي، دوی مې حالتونه ټول لیدلي دي، دا دې جوړ جانان پسې جړلی دي، دا دې جوړ جانان پسې جړلی دي، دا چې د رانجه ستورونه او سورونه تپوس وکړه،
ستورونه او سورونه تپوسو کړه ستورونه او سورونه تپوسو کړه دوی مې حالتونه ټول لیدلي دي دوی مې حالتونه ټول لیدلي دي دا دې جوړ جانان پسې جړلي دي دا دې جوړ جانان پسې جړلي دي دا چې د رانجه ډیره مننه کوو د کمال ترنم تصور صاحب تاسو ته وړاندې کړ. تصور صاحب څومره وخت شو چې لیک کوئ؟ یاره د لیک خو په حوالې سره به زه تاسو ته دا ووایم چې پکې به دروغجن شم خو دومره ماته یاد دي چې ما لومبی شعر لیکلو نو سن 87 لکه 34 سال 40 کاله 87 زما چې پیدایش حاجی ډیره مننه دا به مخکله کو چې یاره تاسو زما ښو شاګردانو کې راځئ که نه خوشحاله اوسئ جي خوشحاله اوسئ. تصور صاحب دا را روان کتاب چې ستاسو کوم دی نو هغه به په کوم نوم وي؟ هغه جي د صاحبان په نوم باندې دی صاحبان او هغې دپاره چې کوم هسې خو ما سره کتابونه 4 ناچاپه پراته دي 3 چې دی نو هغه د شاعرۍ دي او د یو د نثر دی د نثر زما هغه کتاب دی چې لکه یو خو ما د مشال رسالې لا بغیر ناغې نه 3 کاله متواتر نثر لیکلو په مختلفو حوالو سره نو ما وی چې هغه رسالې ما سره په ریکارډ کې پرتې دي نو هغه نثر به زه راوچت کړم نو هغه به دې کتاب کې شامل باقي ما چې د چا په کتابونو باندې لیکونه کړي دي ما هغه به راوچت کړم نو هغه به هم دې کې شامل کړم د هغې نه به د نثر یو مجموع جوړه شي. ډېر ښه سوچ دی. تصور صاحب یو بل کلام راته وړاندې کوي د هغې نه پس په بیا ډېره مننه کتاب تاسو ته یو کلام ووایم ارشاد چې یو نوی غونې کلام دی ووایه زی او داسې غونې طرز به ورکړو چې زما په شعر کې با کمال را نشي زما په شعر کې با کمال را نشي ولسستا چې پکې خیال را نشي ولسستا چې پکې خیال را نشي ښکلي مخونه په ماسکونو پټو ښکلي مخونه په ماسکونو پټو ښکلي مخونه په ماسکونو پټو بیا دې په ژوند کې داسې کال رانشي ولسستا چې پکې خیال رانشي زما په شعر کې با کمال رانشي ولسستا چې پکې خیال رانشي زما فکرونو ما ماضي کې پرېږدئ زما فکرونو ما ماضي کې پرېږدئ زما فکرونو ما ماضي کې پرېږدئ زما وختونو کې د حال رانشي ولسستا چې پکې خیال رانشي زما په شعر کې با کمال رانشي ولسستا چې پکې خیال رانشي وخت دی روان وي وخت نه ودرېږي وخت دی روان وي وخت نه ودرېږي وخت دی روان وي وخت نه ودرېږي خو ستا ځوانۍ لا د زوال رانشي ولسستا چې پکې خیال رانشي زما په شعر کې با کمال رانشي ولسستا چې پکې خیال رانشي. ډېر ښکلی ډېر ښکلی یقینا د ولس په درد باندې غمجن شاعر تصور صاحب تاسو ته به اندازه لګېدلې وي د هغې د هغه لفظونو د استعمال نه او چې په کومه طریقه وي یقینا زما خو ویښته ودرېدل په ما باندې. تصور صاحب تاسو نه دا پوښتنه کوو چې مخکې زمونږ د پښتو په مخ کې ورشي د پښتون کام په مخ کې ورشي
څه داسې هلې ځلې کول پکار دي چې زمونږ دا خو داسې سوال دی چې لکه دغه سوال کې ستاسو جواب هم پټ دی لکه تاسو چې کومې هلې ځلې شروع کړي دي کنه دا چینل خیبر आवाज بیا ستاسو پروګرام خیبر ستوري یا په سوشل میډیا باندې زمونږ د لیونی ملګری او مطلب مایک راغسته او مشاعرو له پروګرامونو د سيزونو له راځي زه به دا خبره لږه غونې زیاته کوم غرض یو مخکتنه کې ما کړی و چې دا زبور کتاب چې کوم دی آسماني دا په عبرانی جمع کې الله تعالی نازل کړو قرآن مجید په عربی کې زبور جو نو دا په عبرانی ژبه کې هغه جبه مرکه شو هغه کتاب منسوخ شو د هغې اصل وجه دا وه چې په هغه ژبه کې شاعران پیدا نه شو د هغې ژبې پالنه ونه شوه نو هغه ژبه هم ورکه شوه هغه خلک هم ورک شو او کتاب هم منسوخ شو په دې وجه باندې بیا به سره خبره دغه کومه چې په سن 2013 کې د ژبو کوم نړیوال کچ کومه سروې شوې وه په هغه سروې کې زمونږه ژبه پښتو ژبه چې کوم دی نو دا په 34 نمبر باندې راغلی وه او د هغې نه 4-5 کاله مخکې په سروې کې امریکې دا ویلي چې د ژبو د ختمېدو کوم امکان روان دی نو په هغې کې دوی پښتو شامله کړو چې ژبه د پښتو ژبه به هم ختمېږي دا هغه پیرس ته ویشتې وه بیا داسې وخت راغی چې په سن 2013 کې نړیوال کچ سروې کې چې کله بیا دغه وشو نو پښتو ژبه په 34 نمبر باندې راغلی وه او د حیرانتیا خبره ده چې په هغې دوړ کې په منډه کې د چین او د جاپان ژبې نه شامل شوي نو دا د دې هم ستاسو د دې پروګرامونو برکت دی ستاسو دا کوم پروګرامونه چې شروع کړي دي یا دا شان نورې چینلې دي نو دا ژبه په مخه باندې بوځي او د دې ژبې په موږ باندې ډېر زیات حق دی بالکل زه خو کله کله دا وایم لکه ما یو مسله اورېدلې وه ډېره مزیداره مسله ده چې ټولې ژبې به ختم شي او په جنت کې به موږ په عربی کې خبرې کوو خو لکه زه دا وایم چې زموږ به په هغې باندې مینه څنګه ماتېږي په پښتو کې خو کنزل هم ډېر مزیدار دی نو دا خبره خپله ژبه تصور صاحب تاسو نه به یو بل کلام اورو او بیا د هغې نه بعد به موږ اجازت غواړو ډېره مننه تاسو نه تاسو کوم پیغام او غم پیش کوو ډېره مننه سوال جواب کلام یو څو شعرونه به وو چې د انسان وینې پرتی دی د دې ښار په سړکونو د انسان وینې پرتی دی د دې ښار په سړکونو دا انسان کړي کانې دي د دې ښار په سړکونو دا انسان کړي کانې دي د دې ښار په سړکونو د انسان وینې پرتی دی د دې ښار په سړکونو هم ادم د چې قاتل دی هم ادم د چې مقتول دی هم ادم د چې قاتل دی هم ادم د چې مقتول دی د حابل قابل کسی دی د دې ښار په سړکونو د حابل قابل کسی دی د دې ښار په سړکونو د مذهب بنیاد پرستو مسلکونو کې تقسیم کړو د مذهب بنیاد پرستو مسلکونو کې تقسیم کړو د زوړ دین نوې نارې دي د دې ښار په سړکونو د زوړ دین نوې نارې دي د دې ښار په سړکونو د مشرق سوچو نه راغلو د مشرق ذهنو نسیزي د مشرق سوچو نه راغلو د مغرب سوچو نه راغلو د مشرق ذهنو نسیزي تیزی سوزي سری لمبي دي د دې ښار په سړکونو تهذیب سوځي سرې لمبې دي د دې ښار په سړکونو دا انسان کړي کانې دي د دې ښار په سړکونو د انسان وینې پرتې دي د دې ښار په سړکونو د هوا د سر پړونه
د هوا د ملا نه تاو دی د هوا د سر پړونه د هوا د ملا نه تاو دی د حیا سترګې ړندې دي د دې ښار په سړکونو د حیا سترګې ړندې دي د دې ښار په سړکونو دا انسان کړي کانی دي د دې ښار په سړکونو د انسان ویني پرتی دي د دې ښار په سړکونو. واه واه ډیره مننه، ډیره شکریا ادا کوو د تصور صاحب چې دومره مصروفیاتو نه وخت وباسه، موږ له وخت راکړو، زموږ د دې سټوډیو ښکلا یې جوړه کړه، زموږ سټوډیو ته تشریف راوړو. د یو بل ښې ویډیو پورې، یو بل ښه شاعر پورې موږ تاسو نه اجازت غواړو. د لوی الله په امان.